السلام علیکم ګرانو شاګردانو، خدای وکړي چې د پرون ورځ مو په خیر تیر شوې وي. راځو نن بیا هم د اول صنف د ریاضي درس ته. د نن درس موضوع مو دی جمع. آفرین ګرانو شاګردانو، لکه څنګه چې تاسو په شکل کې وینئ، جمع د همجنسو شیانو یوځای کولو ته جمع وایي. چې د همجنسو شیانو یوځای کولو ته جمع وایي. دا د جمع تعریف دی. د همجنسو شیانو یوځای کولو ته جمع وایي. څه معنا؟ یعنی کله چې موږ یو رقم شیان سره ولرو، هغه سره یوځای کو، لکه سیب و سیب، لکه قلم و قلم، پنسل و پنسل، کتابچه و کتابچه، نو دې ته موږ چې شوی وایي چې دوی سره جمع سو، سره یوځای سو. او دا مو هم چیش دی، دا مو هم د جمع علامه دی. په دغه علامه سره موږ چیش کوو، په دغه علامه سره موږ خپل عددونه یا خپل ارقام په حساب یا په ریاضي کې سره جمع کوو. آفرین ګرانو شاګردانو، راځو که لکه څنګه چې دلته تاسو متوجه کیږي څو دانې سیبونه سته، نو د دغه د لارې موږ ویلی چې د همجنسو شیانو یوځای کولو ته چیش وایي؟ جمع وایي. نو دلته هم ګوري موږ لرو سیب سیب، ټوله د سیب شکلونه دي، ټوله سره یو رقم دي، نو دوی سره جمع کولی سو. موږ نسو کولی چې پنسل و قلم سره جمع کړو، موږ نسو کولی چې سیب انار سره جمع کړو. یوازې همجنسان چې هغه سره چی شي، سره یو رقم وي. مثلا په شکل کې موږ لرو یو سیب جمع کوو یو، دوه دانې نور سیبونه ورسره لرو. ګورو چې څو سیبونه کیږي، یو، دوه، درې. دوی دواړه حاصل که چیرې سره موږ جمع کړو، کیږي مساوي کیږي په درې سره. نو موږ وایو یو، دوه، درې دانې سیبونه سو. دلته هم موږ لرو یو، دوه دانې سیبونه دلته لرو، نو موږ لیکو چې دوه جمع دوه دانې نور دلته لرو، جمع دوه. دا هم مساوي کیږي په څو سیبو سره حسابو، یو، دوه، درې، څلور. مساوي کیږي په څلور سیبونو سره. آفرین ګرانو شاګردانو، دغسې راځو لاندې برخې ته. ګورو چې څو دانې سیبونه یا مڼې موږ لرو، ستاسو په حساب چې مڼې ورته وایاست، یو، دوه، درې. نو دلته موږ لیکو چې موږ په دا شکل کې درې دانې مڼې لرو. جمع کوو یوه دانه بله ورسره، ټوله سره حسابو، یو، دوه، درې، څلور دانې مڼې سو. دلته یو دانه لیکو، یو دا ورسره جمع کوو چې دوی ټول حاصل یو، دوه، درې، څلور دانې مڼې سو. نو دلته هم لیکو څلور. آفرین، په لاندې شکل کې راځو ګرانو شاګردانو، ګورو چې څو دانې سیبونه دي، یو، دوه دانې سیبونه دي. نو دلته لیکو چې دوه جمع یو، دوه، درې دانې دلته لرو، نو په دا خانه کې هم لیکو درې. دا مساوي کیږي په یو، دوه، درې، څلور، پنځه مڼې سره. نو دلته هم لیکو چې دوه جمع درې مساوي کیږي په پنځه سره. آفرین ګرانو شاګردانو، دا هم زموږ د یو رقمي عددونو جمع د یو رقمي عددو سره. سبا د خیر سره راځو د دې بعد درسونه وایو چې ګورو په هغه کې څو رقمي مشترکات دي. خو مخکې له هغې څخه باید ستاسو کورني کار په نښه کړم چې دغه دوه صفحې ستاسو کورني کار دی. خپلو کتابچو ته که چیرې اسامیان مو کولی سو شه، که نه سوی کولی په عددو سره جمع کړي او ما ته په ویډیو کې راته ووایاست چې دا څونه سو، او زه به ستا زرغون کارتونه به درکوم، مثبتان به درته ښکاره کوم او وایم چې څونه مثبتان مو وړي دي. آفرین، خدای په امان. خدای وکړي چې درس مو خوښ شوي او یو شی مو ځینې زده کړی وي. دغه دوه صفحې ستاسو د نن درس. خدای په امان، ښه وخت.